أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. قریش ویل عرب به موږ ته پیغور راکوي چې اکا یې ژوندی و، دوی څه نسوای پکولی، او اوس چې اکا یې وفات سو نو یې پر هغه راواچول. نو غواړي چې د ابو طالب په حضور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې وکړي او یو څه هغه شیان ورسره ومني چې تر دې د مخه یې نه منل. نو ابو طالب ته د قریشو یوه ډله ورغله چې دا د قریشو اخرنۍ ډله ده چې ابو طالب ته ورځي. د قریشو ټول اشراف او مشران چې عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ابو جهل ابن هشام، امیه ابن خلف، ابو سفیان ابن حرب او نور پکښې وه، ټوله سره 25 نفره و ابو طالب ته ورغله او ویل: یا ابا طالب، ته په هغه خپل مقام او درجه پوهېږې چې په موږ کې یې لرې، او تا ته اوس دغه مریضي پیښه ده. موږ پر تا بیریږو چې زموږ د مابین څخه به ولاړ سې، او په دې هم خبر یې چې زموږ او ستا د وراره په مابین کې اختلاف سته. نو اوس دې وراره راوغواړه، زموږ د طرفه یو څه وده ته ورکه او د ده د طرفه یو څه موږ ته راکه. موږ به د ده څخه منع سو او دی به زموږ څخه منع سي. موږ او زموږ دین دې سره پرېږدي او موږ به دی او د ده دین سره پرېږدو. ابو طالب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولیږي او هغه هم راغلی. ابو طالب ورته ویل: ای وراره، دغه ستا د قوم اشراف دي، سره یو ځای سوي دي، غواړي چې یو څه درکړي او یو څه در څخه واخلي. او بیا یې هغه نورې خبرې ورته وکړې کومې چې قریشو و ابو طالب ته کړي وې، چې موږ به په ده کار نه لرو او دی به په موږ کار نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریشو ته مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل: څه فکر کوئ؟ که زه یوه خبره درته وکم او تاسې هغه خبره وکئ، په هغه سره به د عربو پاچاهان وګرځئ او عجم به سر درته کښته کړي. او په بل روایت کې راغلی دي چې و ابو طالب ته یې وویل: ای اکا، دوی و یوه داسې کار ته نه رابولې چې هغه د دوی دپاره خیر او بهتر وي؟ ابو طالب ویل: و چی شته یې رابولې؟ ویل: زه و یوې خبرې ته رابولم چې د هغې په ویلو سره به عرب سر ورته کښته کړي او د عجمو به مالکان وګرځي. قریشو چې دا خبره واورېده چپ سوه او په حیرت کې سوه او نه پوهېږي چې څنګه د دغه یوې جملې د ویلو څخه چې هغه هم دونه فایدهمنه ده انکار وکړي. وروسته ابو جهل وویل: دا یوه خبره څه شي ده؟ موږ به د لس خبرې ومنو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل: فقط دغه یوه کلمه ووایاست: لا اله الا الله، او هغه چې تاسې عبادت کوئ هغه پرېږدئ. قریشو لاسونه سره وټکول او ویې ویل: یا محمد، ته غواړې چې دغه الهه یو اله وګرځوې؟ ستا کارونه عجبه دي. او بیا نو ځینو و ځینو ته وویل: والله د هغو شیانو څخه چې تاسې یې غواړئ دا سړی هیڅ نه درکوي. در ولاړ سئ او د خپلو پلرو دین مو ټینګ کړئ تر څو چې الله ستاسې او د ده په مابین کې فیصله کوي. بیا نو قریش ولاړ او د دغه کسانو په باره کې د سورت صاد دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي: وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون منهم هذا ساحر كذاب. او کفار
د دې څخه تعجب کوي چې و دوی ته بیرونکی نبي د دوی څخه راغلی دی او دغه کافران وایي چې دغه بیرونکی نبي ساحر درواغجن دی. العیاذ بالله. اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشیء عجاب. آیا ده دغه 360 معبودان یو اله ګرځولی دي؟ دغه چې دی وایي دغه ډېر معبودان پرېږدئ او د یوه الله عبادت کوئ یو ډېر عجب شی یا کار دی چې مثل نه لري. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشیء یراد. او د دوی مشران په تلوار سره د دغه مجلس څخه ولاړ سوه چې یوه او بل ته یې ویل درځئ درځئ د دې ځای څخه ولاړېږئ او د خپلو معبودانو پر عبادت صبر وکئ، ټینګ اوسئ. بېشکه چې دغه شی یعنی توحید خامخا یو شی دی چې زموږ څخه یې اراده سوې ده. یعنی دی غواړي چې د توحید په نامه سره موږ ټوله د ځان تابع وګرځوي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. موږ نه دی اورېدلی دغه توحید او وحدانیت په وروستني عیسوي دین کې. دغه توحید د خپله ځانه څخه جوړ سوی درواغ دی. او وروستني نور آیاتونه هم په دغه متعلق دي. اوس نو عام الحزن یا د غم کال شروع کیږي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم د هغه ازارو او تکالیفو سره سره و توحید او الهي دین ته دعوت کوي تر څو چې دوې لوی او ډېرې مهمې واقعې پیښې سوې. داسې واقعې چې پر دعوت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ژوند یې تاثیر وکړي. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهربانه خواخوږې او حمایه کوونکي اکا ابو طالب وفات و. دوهم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهربانه او غم شریک زوجې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات و چې اوس به دغه دوې واقعې په تفصیل سره درته بیان سي. د ابو طالب مرض نور هم شدید سو تر څو چې د وفات ورځ یې راورسېده. د ابو طالب وفات د بعثت د 10 کال د رجب په میاشت کې و او 6 میاشتې وروسته تر هغه وفات سو چې د قریشو د طرفه بندیز او انحصار پای ته ورسېدی. او څوک وایي چې د دغه کال د رمضان په میاشت کې وفات سو. هغه ابو طالب وفات سو چې د قریشو د آزارو او تکالیفو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتونکی او حمایه کوونکی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په وفات ډېر غمجن او تر اندازې زیات خفه سو، ځکه دا هغه اکا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې کوچنی لوی کړی و. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پس له وفاته د عبدالمطلب د پلار په درجه کې و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 8 کاله و چې تربیه یې د ابو طالب پر غاړه سوه. سره د دې چې ابو طالب ایمان نه راوړی خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی کومک کوونکی او حمایه کوونکی و. موږ ولیده چې د مقاطعې په وخت کې څونه کومک او فداکاري وکړه. که نه یوازې مسلمانانو ته د دې مشکل مقابله ډېره سخته تمامېده. که څه هم ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دین نه و، مګر بیا هم د خپل وراره د کومک او قوت عمده مرکز دی و. کم وخت چې ابو طالب ته مرګ حاضر سو او د زکندن په حالت کې و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ناست. ابو جهل ته خبر ورغلی چې ابو طالب د مرګ په حالت کې دی، نو دی او عبدالله ابن ابي امیه په تلوار ورغله. د ورتګ اجازه یې وغوښته، اجازه ورکول سوه. په ابو طالب کې لا روح پاته دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ناست دی او ورته وایي ای اکا د لا اله الا الله کلمه ووایه، فقط یوه کلمه. کولی سم چې د دغه کلمې په سبب د قیامت په ورځ ستا شفاعت وکم. ابو جهل ویل یا ابا طالب د عبدالمطلب د دینه څخه اوړې؟ که دې دا کلمه وویل ستا اولادې ته به تر ابده پیغور ورکول کیږي.
ابو جهل شیطان همیشه د اسلام مخنیوی کوي او نه غواړي چې څوک مسلمان سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوشش کاوه چې ابو طالب ایمان راوړي او ابو جهل پرله پسې منع کاوه. ابو طالب متردد او په شک کې دی چې د توحید کلمه ووایي که یا، خو ابو جهل او عبدالله ابن ابي امیه ورته جوړېدلي دي، تر څو چې د ابو طالب آخري خبره دا سوه چې ویل على ملت عبدالمطلب، یعنی د عبدالمطلب پر دین یم او وفات سو، ایمان یې نه راوړي. او په دغه بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غم نور هم ډیر سو، ځکه ایمان ته نږدې سوی و مګر مسلمان نسو. حال دا چې دی تر ټولو خلقو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې دوست و او تر هر چا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دفاع زیاته کړې وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تر څو چې نه یم منع سوی زه به د مغفرت طلب درته کوم، یعنی که مې الله عز وجل منع نکي زه به ستا دپاره عفه او بخښنه غواړم. د دغه موضوع په متعلق د سورة التوبه 114 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني نشای ندی لائق نبی ته او ندی لائق هغو کسانو ته چې ایمان راوړی دی چې د مشرکانو دپاره مغفرت وغواړي، که څه هم دغه مشرکان د دوی سره خپلوي ولري. دا څه وخت نه دي ورته روا، وروسته تر هغه چې و دوی ته ښکاره سي چې بېشکه دوی د دوژخ خاوندان دي، یعنې پر کفر مړه سي. ورونو، کم وخت چې مؤمنانو خپل ځانونه او مالونه پر الله جل جلاله خرڅ کړي دي، نو دا کار هم ورسره حتمی او ضروري دی چې خپل ځانونه بل د هر چا څخه راټول کړي او یوازې یې رب عز وجل ته وسپاري. د اعداء الله سره، یعنی کم څوک چې د الله جل جلاله سره د هغو دشمني او دوژخیتوب معلوم سوی وي، خپله د دوستیو او مهربانیو سلسله وشکوي، که څه هم دغه د الله دشمنان د ده مور او خور، پلار او بادار، نیکه او انا، اکا او تربور او نور خاص خپلوان وي. ځکه هغه څوک چې د الله دشمن او د خپل رب څخه سرکشه وي هیڅکله د مؤمن دوست او خپل کېدلی نسي. نو د هر هغه چا په باره کې چې داسې معلومات حاصل سي چې په یقیني ډول سره دوژخي دی، اوس نو دا معلومات که په وحی سره وي او یا هغه څوک په ښکاره سره پر کفر او شرک مړ سي، د دوی دپاره د بخښنې او مغفرت غوښتنه منع ده. یوه خاصه خبرتیا ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د والدینو په باره کې د اسلامي علماو اقوال ډېر فرق سره لري. ځینو د دوی پر ایمان او نجات خاصې رسالې لیکلي دي او ځینو د حدیثو شرحه کوونکو محدثانه او متکلمانه بحثونه کړي دي. خو د احتیاط او سلامتۍ ښه او بهتره لار دا ده چې په دغه مسئله کې څوک چپ پاته سي او په داسې دقیقو بحثو کې د څېړنو څخه ځان وساتي. د داسې مسائلو حقیقت یوازې الله جل جلاله ته معلوم دی او هغه عادل رب په ښه ډول سره د ټولو موضوعاتو فیصله کوونکی دی. او بیا هم د دغه موضوع په باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سو چې د سورة القصص په 56 نمبر آیات کې فرمایي انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم بېشکه ته هغه څوک پر سمه لار نسې برابرولی چې ستا خوښ وي، بلکې الله عز وجل و هغه چاته سمه لار ښیي چې د سمې لارې ښوولو اراده یې وفرمایي. ورونو، د ابو طالب د ایمان په متعلق دغه ذکر سوي معلومات په صحیح احادیثو کې راغلي دي. امام بخاري د ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي یو وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا د ده صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې یاد کړه سو.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل شاید ودته د قیامت په ورځ زما شفاعت دا نفع ورسوي چې د اور په څنډه کې به وي چې اور به تر بجلکو پورې رسیږي. بیا هم په صحیح حدیث شریف کې راغلی دي چې عباس ابن عبدالمطلب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل و اکا ته به دې څه فایده ورسیږي؟ هغه ستا ساتنه کول او ستا په سبب په قهر کېدی، مقصد ابو طالب و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه د اور په څنډه کې دی، که زه نه وای د اور په هغه کښته طبقه کې به وای. خو بیا هم په تکرار سره وایم زیات تر دغه د ابو طالب پر کفر او ایمان بحث کول غیر ضروري موضوع ده. ښه به دا وي چې د داسې غیر ضروري او خطراتو ډکو موضوعاتو په باره کې څوک چپ پاته سي چې د ګټې پر ځای تاوان ورته پیښ نسي. ابو طالب هغه څوک و چې د اسلامي دعوت او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره مضبوطه کلا وه. اسلام او مسلمانان یې د قریشو د مشرانو او بېباکانو د تعارض څخه ساتلي وه. خیر، د ابو طالب تر وفات 2 میاشتې یا 3 ورځې 2 قوله دي. وروسته ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها وفات. د دې د وفات په تاریخ کې 2 قوله دي. څوک وایي د ابو طالب تر وفات 2 میاشتې وروسته وفات سوه او څوک وایي 3 ورځې وروسته وفات سوه. د دې رضی الله تعالی عنها وفات د بعثت د 10 کال د روژې په میاشت کې و او په دغه وخت کې د دې رضی الله تعالی عنها عمر 65 کاله و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 50 کاله و. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهربانه او غم شریکه زوجه د الله عز وجل د هغه لویو نعمتو څخه یو نعمت و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی وه. هغه چې تر هر چا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیره نږدې او قریبه وه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اولادو مور او روزونکې وه او 25 کاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ژوند وکړي. د ده علیه الصلاة وسلام د پریشانیو او خوابدیو په وخت کې به پر ده صلی الله علیه و آله وسلم مهربانه وه. د ده د رسالت په دعوت او تبلیغ کې یې د ده معاونت کاوه. د ده د تکالیفو په وخت کې د ده کومکي وه. اول هغه څوک و چې ایمان او اسلام یې قبول کړی و. دا و چې د نبوت د اولې لحظې څخه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کومک کاوه او د جهاد په ترخو ورځو کې به اشتراک ورسره کاوه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی نازلې سوې د دنیا ټول کارونه یې پرېښول او ځان یې یوازې د دعوت دپاره فارغه کړي او دا کار هم د ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها په کومک سره وسو چې هغې ورته ویل د ژوند مصارف دې زما د مال او پیسو څخه پوره کوه، ته خپل ځان یوازې و دعوت ته فارغه که. دا و چې خپل مال یې په دغه لار کې مصرفاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیا ویل د مال په باره کې هیڅ فکر مه کوه او د ده علیه الصلاة وسلام مصرف هم د خدیجې رضی الله تعالی عنها د مال څخه و. مسلمانه او صالحه ښځه او زوجه دغسې وي چې خپل خاوند د الله عز وجل ولارې ته فارغه کوي، حتی مصرف یې هم پر خپله ذمه اخلي. داسې نه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې خاوند یې د خیر په کار کې یا په مسجد کې لږ وځنډېږي د دې سترګې ورته چپه او د قهره ورته ډکه وي. حضرت خدیجه رضی الله عنها خپل ګران او محبوب خاوند د الله عز وجل ولارې او دعوت ته فارغه کاوه. خپل مال او پیسې هم په دغه لار کې مصرفولې. د دعوت د وخت ترخه تکالیف او آزارونه یې هم په ورین تندي سره وړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي آمنت بی حین کفر بی الناس. هغه وخت چې خلقو زما او یا زما پر نبوت انکار کاوه دې ایمان را باندې راوړي. وصدقتنی حین کذبنی الناس. او هغه وخت یې زما تصدیق وکړي چې خلکو درواغجن بللم. واشرکتنی فی مالها حین
حرمني الناس، او د دې په مال کې هغه وخت ګډ او شریک کړم چې خلقو محرومه کړم، یعنی شی نه راکاوه. ورزقني الله ولدها وحرم ولد غیرها، او الله عز وجل د دې څخه اولاد راکړه نه د نورو ښځو څخه. په صحیح حدیث شریف کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ورته ویل یا رسول الله دغه خدیجه اوس تا ته رارهي ده او یو لوښی ورسره دی چې په هغې کې خواړه یا د څښلو شی دی. کم وخت چې درته راغله د دې د رب د طرفه پر دې سلام ووایه او په یوه قصر سره په جنت کې زیری ورکه، داسې قصر چې د لؤلؤ د ملغلرې څخه جوړ سوی وي، او هلته به نه غال مغال او نه شور ماشور وي او نه به ستړیا وي. د دغه حدیث شریف په سبب دا رضی الله عنها یقینا د اهل جنت څخه ده او د هغو کسانو څخه ده چې په جنت سره زیری ورکول سوی دی. دغه دوې غمجنې حادثې د یو څو ورځو په جریان کې پرله پسې پیښې سوې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې یې د غم او درد مشاعر وښورول، او تر دغه وروسته پر ده صلی الله علیه و آله وسلم د ده د قوم د طرفه تکالیف او آزارونه پرله پسې سوه. پس له وفاته څخه د ابو طالب قریشو پر ده جرأت پیدا کړي، په ښکاره سره یې آزاراوه او بد یې ورته ویل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غمو نور غمونه هم زیات سوه تر څو چې د قریشو د ایمان راوړلو څخه ناامیده سو. ابن اسحاق په خپل سیرت کې وایي کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب وفات سو، قریشو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه آزارونه ورکړه چې د ابو طالب په ژوند کې هیڅ چا د هغه آزار فکر هم نسوای کولی. حتی د قریشو لچګانو او بیباکانو تعرضونه پر کول، پر لارې چې به رهي وو خاورې به پر سر ورپاشلې. یوه ورځ یې یو چا پر سر خاورې ورتوی کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ننوتی او هغه خاورې پر سر پرتې وې. د لوڼو څخه یې یوه ورولاړه سوه، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر یې ورپریولی او ژړل یې چې دا څه حال دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ای لورې مه ژاړه، الله عز وجل ستا پلار د خلقو څخه ساتي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ویل د قریشو څخه ماته داسې تکلیف نه دی را رسېدلی چې زه دې په ناراضه یم تر څو چې ابو طالب وفاتېدی. یعنی د ابو طالب تر وفات د مخه ټول آزارونه او تکالیف عادي او معمولي وه، خو واقعي آزارونه د ابو طالب تر وفات وروسته شروع سوه، او په دغه سبب چې دغه غمونه او دردونه آزارونه او تکالیف په دغه کال کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرله پسې ورتله، نو دغه کال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عام الحزن په نامه سره وباله، یعنی د غم کال. او په دغه نامه سره د سیرت او تاریخ په کتابو کې مشهوره سو. دلته یوې تبصرې ته ضرورت شته، هغه دا چې ځینې خلق داسې فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه کال د عام الحزن په نامه سره وباله، د هغه علت فقط دا دی چې په دغه کال کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب او زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات سوه. او ډېر خلق شاید د دې دپاره چې پر خپلو مړه سوو اقرباو د اوږدې مودې دپاره غم وکړي دغه خبره دلیل وګرځوي، خو په حقیقت کې دا لو خطا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې د خپل اکا او خپل زوجې فراق او نیستوالي دونه شدید نه و غمجن کړی چې دغه کال دی د عام الحزن په نامه سره وبولي، بلکې د دې نامه سبب هغه حالات و چې د دوی د وفات په سبب پیښ سوه. هغه دا چې د اسلامي دعوت ډیرې دروازې د ده پر مخ وتړل سوې، د ابو طالب ساتنې او حمایې د اسلامي دعوت دپاره ډیرې دروازې خلاصې کړې وې، او همدارنګه د اسلامي لارښوونو او تعلیم دپاره ډیرې لارې موجودې وې، او د اکا په وجود کې یې د هغه کار دپاره چې خپل رب په امر کړی وو ځینې کامیابۍ لیدلې.
مګر د اکا تر وفات وروسته دغه لارې او دروازې وتړل سوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د تبلیغ دپاره هر څه کوښښ وکړي او هر چیرې چې به ولاړی د ده پر مخ لارې بندې وې. نه چا د ده دعوت ته غوږ نیوی او نه چا اسلام قبلاوه، بلکې ټولو خلقو یا پسخن په واهه یا یې آزار ورکاوه. دی به ډېر غمجن کوي چې هغه وظیفه یې نه کړه ادا کومه چې الله عز وجل په مکلف کړی دی. نو د دغه سببه دغه کال ته عام الحزن وویل سو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.